السلام ته به کتاب او حکمت او تورات او انجیل ورزده کوي. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. او بانی اسرائیل تب رسول وی چې ویایي به ورته بېشکه زه چې یم یقینا مو توسې ته د توسې د رب د طرف نه لویه نقشه راوړېدو چې یقینا زه توسې ته د خورې د خټې نه د مرغۍ د شکل په شان یو شی جوړوم بیا په دې شکل کې پکای کوم نو هغه به د الله تعالی په حکم سره الوتن کې مرغۍ شي او زه مرزادي ړیند او برګي مرض ولا روغوم او مړي ژوندي کوم د الله تعالی په حکم سره او توسې خبروم په هغه څه چې توسې خورئ او په هغه څه چې توسې په خپلې کورنۍ کې ذخیره کوئ بېشکه توسې د پوره په دې کښې خامخا لویه نقشه ده که چیرې توسې ایمون راوړونکي یئ. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. په دې حال کې چې تصدیق کوونکی یم د هغې کتاب چې د مو نه مخکې و چې تورات دی او د دې د پوره راغلی چې توسې د پوره بعضې له هغه شیانو څخه حلال کړم چې په توسې باندې حرام کړل شوي وي او توسې د رب له طرف نه مو توسې ته واضح نقشه راوړېدو نو د الله تعالی نه وویرېږئ او د مو اطاعت وکړئ. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بېشکه الله تعالی د مو رب دی او د توسې رب دی نو د هغه عبادت کوئ دا ډېره سیده نیغه لار ده.